د هنر پوینټ درنو مینوال سلامونه او احترامات می قبول کړئ. درنو مینوالو، نن در سره یوه ډیره اهمه موضوع شریکوم چې کوم هلک چې عمران خان ته بنیګالې ته تللی و، ابوبکر چې د اټاباد اوسیدونکی دی، چې عمران خان ورته په کمیس یو اټوګراف کړی دی چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د هغې کمیس 4 کروړه قیمت چلیږي. آیا دغه رښتیا خبره ده او څومره حقیقت لري؟ دغه ټول حقیقت در سره موږ په ویډیو کې شریکوو. موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، نن سبا په سوشل میډیا دغه خبره ډیره زیاته چلیږي چې د ابوبکر کمیس په 4 کروړه روپۍ خرڅیږي، یعنی 4-5 کروړه ډیمانډ ورته شوی دی. دوستانو، که فیسبوک وګورئ یا نور سوشل میډیا کې وګورئ، نو پکې هم دغه خبره چلیږي چې څوک وایي چې دغه کمیس زه په 4 کروړه اخلم او څوک یې 15-16 کروړه قیمت لګوي. او دغه کسان زیات تر مسافرونه دي چې د خپل کورونه په بهر ملکونو کې مزدوریانې کوي او په سوشل میډیا، فیسبوک وغیره داسې ویډیوګانې اپلوډ کوي چې پکې څوک 4-5 یا 6 کروړه قیمت لګوي. خو دغه مسافرونه چې په کلونو له خپلو بچو نه په بهر ملک کې ژوند کوي، نو چې تاسو سره دومره پیسې شته نو خپلو بچو سره نږدې ژوند وکړئ او دغه په خپلو بچو خرڅ کړئ چې الله تعالی درنه راضي شي. دوستانو، بله خبره مې دا هم کوله چې څو ورځې مخکې د نوهار یو عالم دین مفتی سردار علي حقانی شهید شو په اسکیډن کې، چې د علم یو باب چې په خاورو کې ښخ کړی شو، خو یعنی یو مفتی نه بلکې یو علم په خاورو کې دفن شو، چې د هغو نه یتیمان بچي پاتې شول چې ډېرې سوشل میډیا ورکرانو د خپلو مفادو دپاره هر یو به ترې انټرویوانې کړي دي، خو لا تراوسه چا هم ورته داسې خبره نه ده کړې چې ستا به د ټول کور خرچه په موږ پوره کوو، او نه ورته کوم مسافرانو څه داسې خبره کړې ده. تاسو د مفتی صاحب د کورنۍ سره ولې امداد نه کوئ؟ د هغو سره امداد وکړئ چې هم د دنیا خیسته شي او هم د آخرت خیسته شي. تاسو بس یو ابوبکر پسې راغیستې ده چې موږ دغه کمیس په 4 یا 5 کروړو روپیو کې. دوستانو، د ویډیو مقصد مې په چا اعتراض نه دی، خو له مستحقو خلکو سره مرسته وکړئ او دا د ابوبکر کمیس پرېږدئ او دغه پیسې په جوماتونو او مدرسو کې د الله په نوم ولګوئ چې دین مو قایم او دایم شي. دوستانو، د ویډیو کتلو مو یو جهان مننه. ښاد آباد بریالي اوسئ او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.